لاره مو یوه وه خو ښوونځي مو سره بیل وو. له کوره د راوتو وخت مې ځان ته معلوم کړی و. کله چې به له دروازې راووته نو زه به هم روان شوم. د تګ په وخت کې به تر ډیره سره یو ځای تلو، یا به هغه رانه مخکې وه او یا به هم زه، خو د کوم څه ویلو جرأت مې نه درلود. دې سلسلې تر ډیره دوام پیدا کړ، خو توپیر پکې یوازې دومره راغی چې د مخامخ کېدو په وخت کې به یې په شونډو یوه پیکه غوندې مسکا خپره شوه، او بیا هم دې مسکا زما لپاره د ساه رول لوباوه. یوه ورځ زموږ کور ته راغله، او په دې ورځ د میلمنو له وجې په کور کې د ماشومانو سم باران و. زه هم ورسره ښه خوشحاله وم، او د خوښۍ لامل خو مې اصل کې د ستارې راتګ و. هغې هم تر ډیره ماشومانه خوی درلود، او له نورو ماشومانو سره یې د بادامو او چارمغزو په خوراک پیل وکړ. زما جیبونه هم له دې شیانو ډک وو. تر دې وخته مو پرته له سلامه بله کومه خبره هم کړې نه وه. کله به مو چې نظر سره ټکر شو نو خندا به راغله، او هغې به هم سر ښکته کړ. په همدې خندا کې پاڅېدم، او له جیبه مې یو ښه موټی بادام راواخیستل او د هغې په لمن کې مې واچول، او په بیړه له کوټې ووتم. بیا هم دا بادام زموږ د مینې پیل و. او له هغه وروسته به ښوونځي ته هم جوړه تلو. د خبرو پای نه و. کور ته به چې لاړم نو د دوهم پوړ د کوټې له کړکۍ څخه به مې له هغې سره خبرې کولې. هغه به هم تر ډیره پورې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه. اواز مو تر یو بله رسېدلی نه شو، خو د لاس په ګوتو به مو الفاظ جوړول، او ښایي چې د معنا په اخیستو کې به هم رانه تېروتنه کېده. خبره مې تر مور پورې ورسېده، خو ماته یې پروا نه راتله. رښتیا هم په نوې ځوانۍ کې د لیونتوب نشه وي. زما عمر 15 کاله و، او د ښوونځي نه هم ټولګی مې لوست، او ستاره هم ښایي چې د 14 کلونو وه. له یوې خوا د نوې ځوانۍ اغیزه وه، او له بلې خوا د یوې نجلۍ محبت د اسمان شنو ته رسولی وم. قدم مې په ځمکه نه ټینګېده، او داسې احساس راته کېده چې وزرونه مې کړي دي. مور خو مې له مخکې نه زما ژوند ته ډېر خیال کاوه، او اوس چې کله له دې کیسې نه خبره شوه نو سمه د 14 کالو پیغله یې رانه جوړه کړه چې قدم په قدم به یې زه څارلم، او په همدې به مې ورسره هره ورځ بحث روان و. تر دې چې ستارې ته یې هم څه خبره کړې وه چې له زوی نه مې لرې اوسه، که نه مور ته دې وایم. هغه هم د نوې ځوانۍ په دوره کې وه. د دې خبرې پروا یې نه کوله. زموږ په حرکاتو کې لږ نور هم زیاتی وشو، او د ښوونځي په بهانه به مو په بېلابېلو پارکونو کې چکرې وهلې. ایس کریم خانې ته تګ او د برګر خوراک خو مو بیخي معمول ګرځېدلی و. په ما باندې مور پیسې بندې کړې، خو ما ته یې د اخیستو چل معلوم و. د سودا راوړلو پر مهال به مې سودا ورته په 2 برابره حسابوله، او هغې به هم د باور له مخې زما د خبرې تصدیق کاوه، او ما به اضافي پیسې له ستارې سره د کباب، اسکریم او برګر د خوراک لپاره په جیب کې اچولې. یوه ورځ مې پلار په هماغه کوټه کې و، د کومې له کړکۍ نه به چې ما له ستارې سره خبرې کولې. ستارې په دې خیال چې ګوندې د کوټې دننه زه ولاړ یم څه اشاره کړې ده، او د پلار پام یې د ځان خواته اړولی و. زما پلار خو هسې هم د مغزو څټک و، نو ذهن کې یې څه ګرځېدلي دي، او پرته د کړکۍ پرانیستو یې د هغې د لاس خورولو ځواب ورکړی و، تر دې چې د ستارې د هر حرکت اندازې اخیستې ده. او بیا له همغې ورځې وروسته زه د پلار تر څار لاندې وم، مګر ما ته پته نه وه چې ستارې څه ګلان کرلي دي، او اوس د هغې ریبل هم زما په غاړه دي. کله به چې پوه شوم چې د پلار مزاج مې خراب دی نو په درس ویلو به مې پیل وکړ.
مګر کله به مې چې 1 ساعت وروسته کتاب ته پام شو نو په همغه صفحه کې به لګیا وم چې په لومړي ځل د کتاب په خلاصېدو مخې ته راغلې وه. له دې هر څه سره سره زما او د ستارې په محبت او حرکاتو کې څه کمی رانغی، تر دې چې په اونۍ کې به 2 یا 3 ورځې ښوونځي ته تللو او نورې ټولې ورځې به د ښار په پارکونو او نورو تفریح ځایونو کې سره ګرځېدو. موږ په خپل منځ کې د راتلونکي لپاره یوه لویه دنیا جوړه کړې وه او پرته د خپل عمر او سن ته په کتو به له واده وروسته خیالونو کې ګرځېدو. له ستارې سره تر اشنا کېدو مخکې به مې د واده د کلمې په اورېدو له شرمه ساه ودرېده او اوس خپله د دې باب په سازونو لګیا وم. پرته له دې چې خپل 15 کلن عمر ته مې پام کړی وای، د مني میاشت پیل شوې وه. موږ د محبت او نوې ځوانۍ په جذباتو کې وو. تر ټولو لوی دښمن مې ښوونځی او درس و. ما خپل ذهن ته د کلمې هومره هم څه نه و دننه کړي او د دې سربیره مې تر حاضرۍ غیرحاضري زیاته وه او کله به مې چې د هر څه ته پام شو نو زړه به مې ولړزېد. ماسپښین مهال و، زه له کوره راووتم او د دروازې له کړس سره ستاره هم د کوره راووته او دا مهال په کوڅه کې چوپه چوپتیا وه. موږ په خپلو خبرو کې دومره ډوب تللي وو چې د تندر آواز مو هم نه اورېده او نه هم د چا د راتلو ویره راسره وه چې په همدې کې د شا له خوا په ورمیږ یو کلک سوک راکړل شو. شاته کتو سره مې د پلار په څېره سترګې ولګېدې او له دې سره مې له پښو څا ووته. ښایي له ستارې څخه هم وچ کالبوت جوړ شوی و نو لاسونه مو سره نښتي پاتې وو. په همدې کې مې پلار یوه لیکه راکړه او کور ته یې دننه کړم. زه په بیړه پاس لاړم او یو کتاب مې مخې ته ونیوه چې پلار مې هم راپسې راغی او په لاس کې یې یوه قیچي نیولې وه. له ککرې څخه یې راته 4 لارې جوړه کړه او هرې خواته یې پکې لارې وکړې. نو بیا مجبور شوم ټول ویښتان مې وخریل. په همدې ورځو کې له دې ځایه د ستارې دوی کډه روانه شوه او بیا ماته له هغې سره هیڅ د خبرو او کتو موقع په لاس رانغله. د چکرو او میلو ګټه دا راته وشوه چې زه په ښوونځي کې محروم پاتې شوم او نه هم ټولګی مې له سره ولوست. ستاره رانه تر ننه پورې لا درکه ده او له هغه وخته 6 کاله تیر شوي دي، خو مور ته د واده په یادولو اوس هم رټل کېږم. پای. د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې تاسو ته مو پکې یوه رښتینه کیسه در وړاندې کړه، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه سید ادریس سادات د یوې بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.